زمونږ د افغانستان په هغه چې کې مدارس جوړې شوې چې تصور یې لا ممتنع نن د افغانستان په هر کوټ کې دومره مدارس شوې چې ټولو احزابو کفري دنیا دې ته اراده وکړه چې مدارس جوړې کړي نن د افغانستان په هر کلي کې مدرسه جوړه شوه نن خو کافران په دغه نیت راوتلي ول چې علما ورک کړي نن د کابل په هر کلي کې ولې مدارس دي ولې د کافرانو دغه ارادې عطفي ولې نسي بندولی الله اراده کړې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اخر یوه خبر کوم دا مې پرون یوه جلسه کې وکړه ردة لا ابا بکر لها دا حدیث مسلم کې شته علماء ته معلوم دا زکات حدیث ردة نن د موږ نه مرتدان ابو بکر نن موږ د دین نه اوفتلي خطاب داسې نه چې خوا مباده شي عوامو ځان ته م وایم تا ته م وایم بل ته م وایم غل خپله ځان پېژني د عبدالخالق کیسه به م اورېدلي عبدالخالق غلا کړې وه خلک یې را جمع کړي پاچا وي دا غلا چا کړې که زه دوی ټول کلي خلک مړه کوم چې غل پیدا نه شي کور والا وویلي چې د چا غلا سوي مسروق منهو هغه ویلي وي پاچا مړه کوه یې منځ د خالق غواړه بس هېڅ چاته هم ته څه مه وایه عبدالخالق مجلس کې ناسته وي صاحب زه خو څه ته نه عبدالخالق خو نه و ملګري مو سره هغه خو الله وښودو غله خپله ځان افشا کړ هغه ویلې زه خالق نه غواړم عبدالخالق خو څه ته نه و ملګري مو سره ول غل پیدا سو نو غلو ته وایم که نن رسول الله ژوندی وای نن د رسول الله که بالفعل ژوندی وای دغه قرآن چې نن دې مونږ په محاکمو کې کوي او یو څوک راغلی وای که هغه د جهاد زعیم هم وای که هغه د جهاد مشر هم وای چې ځان د احادیثو ملا بلي که هغه هم وای دا یې ورته وړاندې کړی وای چې محمد رسول الله مونږ نوی اساسي قانون جوړ کړی مونږ به دې نه بعد افغانستان فتواوې په اساسي قانون کوو قرآن به هلته ملایانو ته په مدرسو کې پرېږدو ای علماو ای شیوخو ای د پوهنتون ځوانانو ای محسنینو ای د دین خادمانو ای د جهاد د سنګر غازیانو ای محسنینو د پوهنتونو د مکاتبو استادانو الله قسم درکوم خیر د دغه جرأت به زه ځان ته ورکړم که رسول الله ته هغه وخت کې یو چا د نن د زمانې دغه بلعم ابن باعوره او بل وړاندیز کړی وای چې موږ یو قانون جوړ کړی په هغې به فیصلې افغانستان کې کوو په قرآن رښتیا وایي رسول الله به د دغه سړي په ضد کومه فتوا صادره کړې وای تاسې راته ووایئ زه به یې نه وایم د کفر فتوا به یې صادره کړې وه که نه ځکه چې د رسول الله یو طرف ته کېده په اساسي قانون د فتوا کېږي رسول الله به د سړي په کفر فتوا صادره کړې وه که نه چې نن رسول نسته ولې وارث عالم نه ده نن په سعودي کې په اساسي قانون نن په پاکستان کې په اساسي قانون نن په ټوله اسلامي نړۍ کې قرآن معطل ده ردة لا بابت لها نن موږ نه مرتدین جوړ دي ابو بکر نشته تاسې ته نه وایم د تاسې قهرمانانو زور ده چې نن کفري دنیا په افغانستان کې په ګونډو سوله د تاسې قهرمانانو وینه بلداتو چې نن کفري دنیا الله ونړوله نن په چغو باندې نن استراتیژي د ژوند نه برابرېږي نن داسې لیونتوب ته رسېدلی چې خپل استراتیژي نشي جوړولی خپل فکر ته یې نه ورک ده په فکر کې لیونی ده د تاسې غیرتي افغانانو که نه د موږ مشرانو نه نن د موږ هغه مشرانو نه خیر ده ای افغانانو که یو چا سره مو د تېر جهاد کې قرباني کړي وي خیر ده تر هغه پورې په مرګ مه درېږئ خیر ده نجات پرستۍ مه کوئ د الله په خاطر هغه اساسي قانون چې نن دغه افغانستان کې قرآن معطل پاتې ده په قرآن غلط فیصلې نه کوي نن په اساسي قانون فیصلې کوي که رسول الله نن ژوندی وای که عمر نن ژوندی وای که علي نن ژوندی وای که ابوبکر نن ژوندی وای که حمزه نن ژوندی وای که سعید ابن زید زبیر ابن العوام نن ژوندی وای نن هغه میز باندې چې اساسي قانون کوي قرآن نه وای دغه قاضي باندې به د چا فتوا کړې وه راته ووایئ د چا دې ووایئ تاسې نه دغه پوښتنه کوم د عقل په تقاضا د کفر فتوا به
بندوم ټول اسلامي نړۍ پاچایان مرتدین په خدای قسم کاغه د مکې پاچا ده کاغه د سعودي پاچا خبیث ده هغه نن مرتد ده نن ارتداد ته رسېدلی خو مخکې ارتداد د نن ارتداد فرق ده مخکې به نر مرتدین ول د لاړه به د جماعت د نر غوندې به صف د یهودیت کې کېناست لاړه به د جماعت د صومعه کنیسې کې به کېناست نن مرتد بغیرت مرتد ده هغه مرتدین د هغې زمانې نران دغه یو ابوالحسن علي الندوي یو کتاب جوړ کړی ردتون لا ابا بکر لها ابو بکر نشته کوي مانعینو د زکات سره د جهاد اعلان نن بیم په ټوله اسلامي نړۍ کې د جهاد اعلان کړی وای لکه قرآن معتل پاتې ده خیر د عوامو وینو څوک مو ونه غولوي قسم په الله همدغه د پیغمبر وارثین شیخ صاحب عبدالحمید حفظه الله چې د تاسې د میدان سپینګیری عالم ده قسم په الله دی په قرآن او په حدیث تر هغه بلعم ابن بعوره ولډیر کوي علم به وګورئ سره دی شیطان سره علم دی د بلعم ابن بعوره علم دی په صف د چا کې ودري دغه جباریون د موسی علیه السلام سره موسی ورته معلوم کړه چې په حق ده وی دعا وکړه موسی په ضد نه د پیغمبر اخر چې الله ګمراه کړ د موسی په ضد جنگ شروع کړ کلمه کې څه ناری وی قسم د پیغمبر د دې په ضد څنګه کې راو مستجاب الدعوت الله ګمراه دا زه نن چې بل منبر د حق خبرې کوم خدای دې نه کوي چې سبا زه ګمراه سم دما علم ته مو ګوره دما حق ته ګوره کمی حق درته ویری ونې منه کمی حق درته نه ویری زوم د هیچا زوی بیا نه یم ما ته چې احترام لري حق په خاطر یې لره ما ته چې احترام لري او بل ته د حق په خاطر یې لره خبرې مې ډېرې اوږدې کړې ډېره بخښنه غواړم وخت مې ونیو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین د دې میدان ولس غیرتي قهرمان مجاهد ولس کوم شهیدان مو چې سوي الله دې په ټولو باندې رحم وکړي خصوصا د میدان یو لوی محدث عالم چې هغه د مونږ د احادیثو د سلسلې استاد علامه سلطان جان المیدانی البادامي رحمه الله چې هغه د مونږ د احادیثو د سلسلې استاد تر شوی رحمه الله او ټول هغه علما مجاهدین او شهیدان چې ابتدا د اسلام د سن حارث ابن ابي هاله د سمیه بنت خیاط او تر نن ورځې او تر ورځ د قیامت د شهیدانو لړۍ بندیدونکې نه ده او الله یې نه بندوي دا د الله یو رحمت علما وایي سړی داسې دعا وکړي چې شهیدان مو بند کړي که نه چې خدای نور دې موږ مه شهیدانوي بذل الماعون فی فضل الطاعون دا دعا به نه کوې ځکه دا د رحمت شهادت رحمت د انعام د بندېدو دعا وایي مه کوئ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین من شاء يهدي أماله جملا من شاء يهدي أماله جملا فليتخذ ليله في دركه جملا فليتخذ ليله في دركه جملا فاقلل طعامك كي تهزى به ثمرا فاقلل طعامك كي تهزى به ثمرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا جزاك الله جناب شيخ حساس نانا نړۍ مننه سربندي ان شاء الله شروع کوو خو مخکې لغنه